هلمند پوهنتون کې د دینی او اصلاحي مجلسونو د ارزښت او اغیزو په اړه سیمینار ترسره شو. د دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر په خپله وینا کې وویل چې دینی او اصلاحي مجلسونه د فردي اصلاح ترڅنګ د ټولنې د فکري یووالي او بدعتونو د انحرافاتو د مخنیوي لپاره اغیزمن رول لري. هغه زیاته کړه اسلامي دعوت اوریدل د ګناهونو څخه د ځان ساتنې یوه مؤثره لار ده. صحابه کرامو به خپل واړه اولادونه هم دې مجلسونو ته بیول څو د دینی او اصلاحي خبرو په اوریدو عادت سي. مولوي ذاکر صاحب په خپل بیان کې دا ډول مجلسونه له هر اړخه ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ډول غونډې د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا پیاوړې کوي او ناسم رواجونه او ټولنیز اختلافات له منځه وړي. د دعوت او ارشاد امیر له ګډونوالو وغوښتل چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي او په ټولګي، بهرني چاپیریال، کورني فضا او په مروج رسنۍ کې د دیني او اصلاحي ارزښتونو خپرولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.